سلام بر شما در این فراخبر. هشدار پس از هشدار، آیا حملات تلافی جویانه امارت اسلامی پاکستان را بیشتر داغ کرده؟ وزیر دفاع پاکستان هشدار داده که اگر طالبان TTP را مهار نکند، ارتش این کشور در آینده نیز به افغانستان حمله خواهد کرد. از سوی هم وزیر پیشین اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان نیز گفته در صورت ادامه حملات طالبان گزینه جز ورود به افغانستان باقی نمیماند. او هشدار داده که پاکستان برای اتصال به آسیای میانه دهلیز واخان را تصرف خواهد کرد. دست و پاچگی پاکستان ریشه در چی دارد؟ آیا شرط پاکستان از سوی کابل پذیرفته خواهد شد؟ و در نهایت پیامد این تقابل به دو طرف چی خواهد بود؟ اینها و بیشتر در فراخبر. من شمس امانی هستم و مهمانان فراخبر آقایان یوسف امین زازی آگاه نظامی و آقای محمد شفیق همدرد آگاه روابط بین الملل هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین به بحث. آقای زازی، این هشدارهای پاکستان خبر از چی میده؟ ګورې پاکستان که هشدار ورکي که ورې نکي، مونږ اوس د دې اوس خبره هم نه ده، د امارت اسلامي خبره هم نه ده، د پخواني حکومتونو د امان الله خان وخت نه او دی چې ایجاد شوی دی د هغه نه د لستونې بډولې دي د افغانستان پر خلاف او د افغانستان پر خلاف، د افغانانو پر خلاف هر رذالت چې د لاسه شوی دی هغه یې کړی ده. سوء استفاده شوې ده هغه ځکه چې پاکستان یو جوړ شوی هیواد دی انګلیس او د غربیانو له طرفه ده. کومه ماته چې انګلیسانو په افغانستان کې خوړلې ده هغه د یاده نه ووځي او دغه پاکستان ناسور غوندې په دغه منطقه کې ایجاد کړی ده چې نه هند باید آرام وسي، نه باید افغانستان او نور هغه مو هم ګاونډیان مو هم. ولی روابط افغانستان با پاکستان در سالهای گوناگون فراز و فرودهای را داشته، این بار خیلی تند شده و هشدار بسیار جدی میده. اون که حملات هوایی انجام داد، حالا میگه اگر TTP را مهار نکنین باز هم حمله میکنین. ګوره د پاکستان سره مونږ دوه لارې لرو، دوه لاره. بله، جګړه او خبرې. د پاکستان حکومت سره د دولت سره د انګریز ده، ښه به وي چې د انګلیسانو د هندوستان سره کینو، انګلیس، هند او پاکستان موږ سره راځي بحث وکړي د دولت په کچه، غیر دغه نه. تاسو داسې فکر وکړئ که چې دغه ټولې وسلې موږ یوه ورځ پیدا کړو او پیدا کوو انشاءالله، دی دا طیارې، دا راکټونه، دا ټول. زه د هغو افغانانو چې ځانو ته افغانان وایي او پښتانه وایي د ډیورنډ کرښې نه اخواته پراته دي، زما غږ په دوی ده. دوی ولې د پنجاب پر وړاندې سپر شوي دي؟ ولې پنجاب د دوی د خو پښتون ده که نه، د ده د کور نه ما نډاز ولې کېږي؟ د ده د ځینه ما باندې ولې څوک راځي؟ پښتونه ما ته ځواب راکړه که ته پښتون چی میتانن؟ چطور نمیتانن؟ دوی یو قوم ده، دوی وایي چې زه پښتون یم، دوی وایي چې زه افغان یم. تذکرې وګوره د دې پنجاب په مخ کې دوی ولې درېدلي دي؟ آیا واضح ووایي ورونو، واضح ووایي چې د انګریز بچیان مونږ هم یو، واضح ووایي چې د عیسی بچیان مونږ هم یو چې راسه معلومه یې کړو. دا واضح راته ووایي. خو بیا هم درته وایم چې دغه ډز چې په تا باندې کېږي، خو ګوره دلته خو مې هم زه خو درته وایم چې افغان یم، پښتون ورور یې. پښتون ورور ولې نه پوهېږې ته؟ چی میتانن؟ که نه د خپل حکومت پر وړاندې درېدل، د دغه پاکستان د دغه پنجابي پر وړاندې درېدل، د دغه پوځ پر وړاندې درېدل، د خپل حقوقو ما سره په حیث پښتون کېناستل را سره، راځه راسه کېنې، ولې نه راسه کېنې؟ دا اقوام چې د پراته دي د ډیورنډ کرښې دواړه طرف ته که نه، ولې غلي ناست دي؟ متاثره خندا ولس ته ولې غلی ناست دی؟ که ته عیسی نه وي، که ته قاچاقبر نه وي، که ته تروریست نه وي، که ته مسلمان وي، که ته ښه سړی وي، که ته رښتا افغان وي، خو کښېنې که نه خبرې وکړئ. ما څو وارې دوی ته ویلي دي، څو وارې ما ورته ویلي دي چې دغه ما پکتیا څه ده؟ پکتیا کې خو بلد دي. دغه پکتیا دې خواته د فرضي د ډیورنډ کرښې مونږ ټول حاضر یو، مونږ آماده یو، غږ مو پکړی دی چې د یغو خوا قومونو سره مونږ کینو. هغو قومونو هم مو سره خبره منلې ده چې موږ خپل څه وکړو، مړی ژمدی، موږ پښتانه یو. پښتون یو نظام ده. ګوره
پنجابی نظام نه ده، پښتانه شي، افغانان شي، دا د انګریز بچای شده، د انګلیس بچای شده، د روس بچای شده. سپاسگزارم. ګوره مونږ لار لرو، دوه لارې، جګړه او یا قومونو د خپلو په منځ کې ناسته او پریکړه کول. بسیار تشکر، سپاسگزارم. آقای همدرد، آیا کارت به استخوان رسیده و دیگر مذاکره و مفاهمه میان کابل و اسلام آباد سود نداره، یا باید هر دو طرف باید از زبان تفنگ حرف بزنه؟ وقتی شما هشدارها را میبینین، او طرف پاکستان میگه که اگر TTP را مهار نکنین ما باز هم حمله میکنیم، این طرف شما حاجی مالی خان معاون رئیس ستاد ارتش امارات اسلامی را میبینین میگه که اگر اسلام آباد را هدف قرار داده نتونیم ولی سربازانتان که در 100 متری خط فرضی دیورند را از پا در میاریم. تاریخ پر از تنش بین افغانستان و پاکستان از زمانی که یک کشور توسط انگلیس به وجود آمد به خاطر یک بفر زون، بفر استیت که سوسیالیسم و کمونیسم در این منطقه مهار کنه، بعد از جنگ دوم جهانی و چند ملیت ها را که بلوچ، پشتون، پنجابی، سرایکی و سیندی را، اینا تقریبا که در زمان انگلیس ایالت های مستقل بودن، اینا را به یک ارتشی که مربوط به بریتانیا و انگلیس ها بودن اینا را واگذار کردن و اینا به خاطر اونمو اهداف استراتژیکشان که مقابله با سوسیالیسم و کمونیسم بود که اونا آسیای اروپای شرقی را اینا تصرف کرده بودن و طرف هند و آب گرم اینا در حالت پیشروی بودن، اینا صدرات شوان و اونمو هم شد که در زمان جهاد و زمانی که اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان قابض شدن اینا مقابله کردن. بله. دیگه پاکستان مسئله ای است که در تاریخ تقریبا 76 سال اگر شما ببینین از زمان به وجود آمدنش تا به امروز مشکلات خیلی فراوان به پاکستان افغانستان داشته. مشکل پاکستانی است که پاکستان بین دو کشور که هندوستان و افغانستان باشه هست و اراضی پاکستان خیلی کم است. به او خاطر جنرالای پاکستان افغانستان را به حیث عمق استراتژیک خود تعیین کرده و به اون خاطر بوده که جهاد افغانستان را بسیار به زور و شور اینا ادامه دادن و بالاخره به اونم اهداف استراتژیک اینا ولی این اهداف را دنبال میکرد آقای همدرد در شرایط فعلی و با اوج تنش میان کابل و اسلام آباد. وقتی شما هشدارها را میبینین، وقتی شرط گذاری پاکستان را میبینین، میگه که اگر شما TTP را مهار نکنین، چیزی که امارات اسلامی میگه مربوط ما نمیشه، مربوط خودتان است، میگه اگر اینها را مهار نکنین ما باز هم حمله میکنیم، مسیر تجارت افغانستان با هند را که از طریق پاکستان انجام میشه را میبندیم. اون طرف شما میبینین که وزیر پیشین ایالت بلوچستان میگه که ما دیگر گزینه نداریم تا ای که بغیر از اینکه وارد شویم به افغانستان اگر حملات ادامه داشته باشه. این طرف هم هشدارها جدی است. ببینین وضعیت اقتصادی، وضعیت امنیتی و وضعیت سیاسی پاکستان به حد شکننده است که جنرالای ارتش پاکستان نمیدانند چی کار را بکنن. شما دیروز در گوادر شاهد حمله گسترده آزادیخواهای بلوچ بودین و از او چند روز پیش شما در بنو، در خیبر پختونخوا و در مناطق مختلف پاکستان شما شاهد حملات گسترده TTP و گروه های آزادیخواه بلوچ ها بودین. پاکستان به یک حالت خیلی بد اقتصادی و سیاسی و امنیتی است و اینا میخواین که از اینمی حالت خود را خب بیرون بکشن و به خاطر قرض گرفتن از IMF و به خاطر که در این منطقه یک پروژه جدید را اینا خب برای چی کنن، به اونمو خاطر است که از غرب کوشش میکنن که یک پروژه دیگر را تمویل بکنن. اونمو رقم که در 45 سال گذشته به نام جهاد افغانستان و پروژه هایی که در 20 سال گذشته بودن اینا تمویل کردن و آلی اینا میخواین که به نام تروریسم که گویا در افغانستان هستن یک پروژه دیگه به نام خب داعش یا چیزی دیگه در افغانستان همدرد میگن پروژه میخواد بگیره یا دست و پاچه شده همونطوری که شما میگن؟ خب دست و پاچه هستن به خاطر که مشکلاتی که
درون پاکستان هستند. اینا میخواهند که به یک نوع اینا را بیرون بکنن و از اینمی موقع اینا استفاده بکنن. اینمی مسائل در 2010 11 تا 2014 در پاکستان بودن و حتی حملات در لاهور و در کراچی و در اسلام آباد رسیده بودند، لیکن اینا خیلی زیرکانه عمل کردن و این جنگ تا کابل رساندن. مسئله ای است که مشکلات داخلی پاکستان است و پاکستان هیچ وقت به حیث یک ملت در این منطقه نبوده و اگر اینا پروژه های تروریستی را اینا رهبری نکنن اینا از هم میپاشن. پس اینا از ضرورت استراتژی پالیسی خارجه اینا اینمی است که باید در منطقه و خود در پاکستان باید هرج و مرج باشه که تا جنرالای اینا تا ارتش اینا در قدرت باشن. تشکر، ممنون شما آقای زازی. جواب گلوله به گلوله داده شد و جواب هشدار هم به هشدار. همونطوری که پاکستان حمله هوایی کرد طرف امارت اسلامی حملات تلافی جویانه را انجام داد، حالا هشدار میتن و شرط میگذارن که تیپی را مهار کنین، در غیر او حمله میکنیم، ولی طرف هم میگه هشدار میتن. همونطوری که داشتیم حاجی مالی خان معاون رئیس اتحاد ارتش گفت که اگر اسلام آباد را هدف قرار دادن نتونیم، خب نیروهایتان که در 100 متری خط فرضی دیورند است را هدف قرار میدیم. بله ګورې ما خو درته ویلي چې مونږ د پنجاب سره همداوس په جګړه کې یو او پنجاب دغه دښمني د ورځ نه چې پیدا شوې دی د دښمني پاللې ده، یعنی د انګلیس دښمني راسره کوي. د پنجاب وهل یعنی د انګریز وهل دي، د پنجاب وهل د غرب وهل دي. نو دغه پنجاب باید ځان ته فکر وکړي چې افغانان تږي دي د تا د وهلو لپاره. هر افغان چې په دغه جغرافیا کې ژوند کوي د تا د وهلو دپاره پنجابي تږي دي دوی. فکر ده او وهلی دې هم شي. افغانانو کې د همت شته، ځکه تاسو وګورئ د قوتونه چې دغه سوپر قوتونه دغه سپی غوندې دلته خولې منګلې شوي دي په دغه خاورې کې، تا منګلی کېږي. مونږ ته مشکل څه ده؟ چی است؟ مونږ ته اساسي مشکل د ډیورند کرښې نه اخواته پښتانه دي، هغه ولس ته. هغه مونږ ته باید دغه ځای کې خپل صف معلوم کړي. اما جنگ د پنجاب سره ده، نن وي که سبا وي، صحیح ده، ته د دریځ معلوم که وروره. افغان یې پښتون یې غږ در باندې کوم وروره، راځه چې سره کینو. د پنجاب سپر کېږه مه، د پنجاب د خولې نه مه راسه غږېږه، د انګلیس د خولې نه مه راسه غږېږه، د امریکا د خولې نه مه راسه غږېږه. د یو پښتون یو افغان چې جرګې لرو، مرکې لرو، دود لرو، فرهنګ لرو، کلچر لرو، راځه راسه کښېنه. که پړ دې کړم په پښتو کې به زه د پښتنو یوه ناغه درکم، او که چېرته پړ مې کړلې ناغه هم نه درنه غواړم. بیا نو د ما په مقابل کې مه درېږه، د ما په مقابل کې دغه تلویزیونو دغو ځای کې چې راځې مه راځه وروره. دغه د ډیورند کرښې نه د پښتانه وروره لرې که، دغه عسکر مسکر او د ملیشې دي چې ورکړي دي لرې که. پنجاب که دومره بینر وي بیا دی د پرېوځي په دغه هغه کې کرښې باندې. پښتون وروره افغان وروره لرې شه. دا که نن وي که د سبا وي وروره، دا ما خبرې ته واوره، زړه مې در باندې بدیږي. افغانان یو که واقعا تاسې د انګریز یا د پنجاب یا د آیسای غلامان نه وی، نو ته دریز دی دغه قومونه باید معلوم کی. درست. او طرف مردمای او طرف دیورند میگن افغان هستند. قومونه دی بله، خاک افغانستان است. بله. ولی پس همین اکنون هم در اشغال پاکستان شما میگن که از کاملا در اشغال انگلیس قرار دارن. تاسو ګورئ دغه دوی د سیاسون تاسو ګورئ، ته د منظور پښتین ګوره، وره منظور پښتین خو جنگ نه کوي کنه، څوک خو په توپک نه دی وشتی، خو دوی ولي کنه. هغه څه غواړي؟ هغه غواړي خپل حقوق غواړي. اوره د ملت دی حقوق ته نه پنجاب غواړي، صحیح دی. هلته د هم ګراوګان نیولی دی، دلته اوس ګوره هغه خیال پنجاب ماته مه کوه کنه. هغه بله خبره، یوه بله ستونزه چې مونږ لرو، د مونږ ډېری چارواکي په پاکستان او په پنجاب دغو ځای کې پراته دي. دغه د خپل کور نه راوباسي ورونو، همده د خو رابطې وسه قطع کوي. مونږ دا وایو
جګړې نه مخکې پنجاب سره زه وږی یم، زه تږی یم، که هر شی یم پنجاب سره زه جګړه کوم. پښتونه وروره چې ځان ته افغان وایي راځه راسه کښېنه سرنوشت یې ما ته معلومه که. او بیا مانه ګیله مه کوه. تشکر. که درغلم او بیا دې په دغه پولي باندې دغه څه د کرښې باندې که نه پښتون عسکر وګورم، د کوم قوم عسکر وګورم او چې بیا لګېږي بیا نو بیا ګناه تا دی، دغه دی ما غږ در باندې وکړو، د دې قومونو غږ دی در باندې، نور دې خوښه خپله. بسیار تشکر، سپاسگزارم آقای همدرد. هرگاهی که پاکستان هشدار داده این طرف امارت اسلامی هم در برابر این هشدار ایستاده. شما فکر میکنین هشدارهای پاکستان کابل را منعطف خواهد ساخت یا جدی‌تر؟ من فکر نمی کنم که هر دولتی که به سر قدرت باشه اونا جوابده برای ملت است و زمانی که یک کشور خوب هشدار میدهد و زمانی که یک کشور خب اشغال میکنن و یا مشکلات را ایجاد میکنن، این مسئولیت حکومت ها و دولت ها است که پاسخ قاطعانه ارائه کنه. شما چند وقت پیش دیدین که ایران اقدامی را کرد و در مقابلش پاکستان اقدامی را کرد و در دنیا این مروج است. و زمانی که شما در سطح دیپلماتیک بعض اقدامات را میکنین و او جواب دیپلماتیک داره و زمانی که یک کشور میتازه یعنی مسائل نظامی را مطرح میکنه و تعرض میکنه، جوابش هم تعرض است. من فکر میکنم که اینا اگر جواب نده در تاریخ ملامت و شرمنده خواهد بود، اگر جواب بده در تاریخ سربلند خواهد بود. شما در تقریبا 70 سال گذشته در تاریخ ببینین سردار محمد داود خان یگانه صدر اعظم در زمان خودشان بود که اونا خیلی جدی با پاکستان رفتار کردن، هم در زمان صدارتشان و هم در زمان ریاست جمهوریشان. و پاکستان تقریبا همه خواستهای افغانستان را تقریبا قبول کرده بودند که بدبختانه کمونیستا کودتا کردن و همه چیز را از هم پاشید و یک موقع طلایی بر ارتش پاکستان مساعد شد که اینا در افغانستان مداخله بکنند. پس اینا مسئولیت حکومت ها و دولت ها هستند. درست. ولی آقای همدرد این مسئله را هم نباید فراموش بکنیم که همونطور که شما میگین وقتی که ایران بر خاک پاکستان حمله کرد، پاکستان حملات تلافی جویانه داشت، کشورهای مختلف واکنش داشت و دو طرف را به خویشتنداری دعوت کرد. ولی در مورد حملاتی که پاکستان بر خاک افغانستان داشت و همینطور امارت اسلامی حملات تلافی جویانه، بجز از امریکا همه سکوت بر لب گرفته بود و هیچ حرفی در این مورد نگفت. خب بدبختی بگویم یا چی بگویم که حکومت فعلی افغانستان یا امارت اسلامی که است، اینا از طرف هیچ دولت دنیا و یا همسایه ها به رسمیت شناخته نشده و در جامعه بین الملل اینا کسی را ندارن که همچون مسائل مطرح بکنن. اگر ایران است، اگر پاکستان است، در جامعه بین الملل و در سازمان های مختلف دنیا اینا خب نماینده های خود را دارن و همچون مسائل را در دنیا اینا مطرح میکنن و دنیا خبر میشن و دنیا در این مسائل هشدار میدهن و در منطقه یک خطر جدی اینا میپندارن. پس به او اساس هستند که خب دولت فعلی به رسمیت شناخته نشدن و حتی پاکستان اینا را به رسمیت نشناختن و ایران و کشورهای منطقه و جهان اینا را به رسمیت نشناختن و روابط دیپلماتیک هم که با کشورها داره دو فاکتو است، دو جور نیست. پس به اساس اینا در سطح بین الملل نمیتونن از او دفاع کنن. و یک مسئله دیگه که اینجا یادآور شدن که همین دوست ما اشاره کردن که اقوام او طرف خط دیورند باید موضع خود را روشن کنن. شما ببینید که اینا از زمان انگلیس و بعد از اینکه پاکستان تأسیس شد اینا در حالت اشغال هستند، اینا در حالت استعمار و استثمار هستند و پاکستان سوء استفاده میکنن از اینا. و شما میبینید که در 20 سال گذشته و پیش از این در مناطق پشتون نشین و در این قبایل چند عملیات خیلی وحشیانه را ارتش پاکستان راندازی کرد که به نام ضرب العزم و رد فساد بودند که خانه های مردم را ویران کردن، بازارهای اینا را ویران کردن و اینا را مجبور کردن که از ساحه کوچ بکنن و اکثریت اینا به افغانستان پناهنده شدن و چند روز پیش که اینا حملاتی را داشتن بدبختانه کسایی را به شهادت رساندن و اطفال را به شهادت رساندن که اینا از اون طرف خط دیورند آمدن و این طرف مستخر هستند. پس به او اساس ما گفته میتونیم که
کسایی که در اون طرف خط دیورن به خصوص اقوام پشتون که زندگی میکنن، اینا جدوجهد خود داشتن، مبارزه خود را داشتن، لیکن ارتش پاکستان به خاطر که حمایت انگلیس و غرب با خود دارن خیلی خشن رفتار میکنن و در طول تاریخ اینا را سرکوب کردن و حالی هم بلوچ‌ها را، مهاجر را که از هندوستان آمده بودند در زمان آزادی هندوستان و پشتونها را و سرایک‌ها را به طور خیلی گسترده و خیلی فجیع و وحشتناک اینا را خب سرکوب کردن و اینا در حالت خیلی بدی قرار بسیار تشکر، سپاسگزارم. آقای ابزازی، میگن پاکستان از هر گزینه‌ای که در دست داشت استفاده کرد، حالا فقط دو گزینه مانده، یک از راه افغانستان نره و از یک راه دیگه با آسیای میانه وصل شود و دوم هم راه تجارت افغانستان با هند را قطع بکنه. از هر دو هشدار داده، گفته دهلیز واخان را تصرف میکنیم و راه افغانستان با هند هم قطع میکنیم. میتونه پنجاب اول از بادار خود که انگلیس است از او باید پرسان کنه که امکان داره که پرسان نکرده، میگه واخانه او تصرف میکنه، او امکان داره، ما میتونیم این کار کرده. از امریکا پرسان کنه، از ناتو پرسان کنه، همون کسی که برش نان میته و بادارش است، حاکم است، سر زن و مرد پاکستان حاکم است، از او پرسان کنه. پرسان نکرده، میگن پرسان نکرده. و امی جنرالای دالخور پاکستانی یک قشامت پدرت نداره، نیکیت نداره، یک قشامت، یک بلست آمده نمیتونه، یک بلست. ولی شما میگن عملا گرفته خاک افغانستان را. نه، اون سوی دیورند را شما میگن از افغانستان است. مشکل در کجاست؟ مشکل ما در کجاست؟ وقتی که او انگلیس است، او انگلیس است، ما که پاکستان به نام پاکستان هیچ معامله نداریم. ما هر معامله که داریم که انگلیس داریم، که هند برطانوی داریم. پاکستان حال مچم عجل گرفته و روز عجلش آمده به دست کی؟ به دست می افغانا عجلش آمده. چی میکنه؟ از بین خاط رفت، نابود میشه ای پاکستان. ولی هشدار اونا میته که ما حمله میکنیم، میگن ما تصرف میکنیم. ما یک مشکل داریم، ما مشکل داریم که با مردمایی که افغانایی که با او طرف خط دیورند، یعنی خط فرضی دیورند زندگی میکنه، ما که از او اینی مشکل باید حل شود. اینی مشکل عاجل باید حل شود. صدای ما سر اقوام گفتم، ما که اقوام خود ولی یک رهبری داره، یک رهبری آدرس مشخص. کی؟ اقوام اقوام چطور رهبری چرا نمیآید؟ در طول سالها چرا انتخاب نکرده این مسیر؟ گوش بگی امی کار بیشتر گفتی که در رستگان رسیده. نه برای ما دیگه حوصله مانده، صبر مانده و نه به مردمی که در او خط دیورند دو طرفش تلفات میبینه. حالا که پنجاب باید اقدام شود. پنجاب تشکر فکرت است و ما مطمئن هستم هر افغان 40 میلیون افغان، ممنون، 40 میلیون افغان اینمی آرزو را داره که یا پروردگارا یک روز اینمی تو روز مساعد بساز که ما پشت پنجاب برم. ما باور دارم هر افغانی ما امی برادرایی که ناراضی یا حالی که کته حکومت هم است والله بلا زمون ما خبر دارم، میگارمان داریم، یعنی در مورد افغانستان میگارمان داریم که چی وقت طرف پنجاب بخیر بدویم. سپاسگزار شما آقای. هم در 40 ثانیه وقت داریم، در کدام مسیر واقعا قرار داره و به کدام سو خواد رفت روابط پرتنش دو کشور؟ ما فکر میکنم طرف خوب روان نیست. شما حمله امروز مرگبار در قندهار شاهد بودین و پاکستان به شرارت خود در افغانستان ادامه خواهد داد و تا که یک استراتژی و یک حکومت مشروع در افغانستان صورت به وجود نبیه و همه اقوام در او شریک نباشه، من فکر میکنم که مشکلات افغانستان بیشتر خواهد بود، به خاطری که ارتش پاکستان در خرابسازی، در تنش، در مشکلات افغانستان اینا تجربه دارن. شما حملات امروز کابل بانک دیدین و ما میگن پاکستان دست داره در حمله‌ای که در قندهار شده. 100% اینا واکنش است و دیگه کی هستن در این منطقه که شما میکنید؟ زیاد تشکر. امکان داره داعش مسئولیت را بگیره. داعش یک سمبول است از طرف آیسای، همچو حملاتی را در آینده ما هشدار میتونیم که در هر شهر و در هر جای صورت خواهد گرفت و این
کار پاکستان وایسای خواهد بود. سپاسگزار شما آقای همدرد و آقای زازای از حضورتان در بحث. از شما بیننده ها هم سپاسگزارم. وقت بخیر.